السلام علیکم ورحمت الله. یو ورور سوال دی چې د سجود تلاوت طریقه به څنګه وي؟ کله به زه سجود تلاوت کوم؟ څه احکام دي د دې؟ اول خو دا خبره چې په قرآن کې څو سجدې د تلاوت دي. خلکو کې مشهور 14 دي، خو صحیح حدیث خبره دا ده چې 15 دي. 15 معنی دلیل څه دی؟ خلک په دې سوره حج کې یوه سجده یادوي او په حدیث کې نقل دی چې 2 سجدې. نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې سوره حج ته الله فضیلت ورکړی په دې باندې چې په هغه کې 2 سجدې دي، نو 15 سجدې په قرآن کې دي. اوس طریقه څنګه ده؟ اوس طریقه دا ده چې دا قرآن آیت ما ولوستو، زه به دا سجده کوم. دا نه ګوره دی کې خلک نقصان داسې کوي چې لکه دا ټول قرآن مې ختم که زه به بیا وروسته سجده تلاوت وکړم. نه، دا غلطه خبره ده. یا مثال دا نن تلاوت مې چې وکړ دا ټول چې ختم کوم، نه، تا ته خو الله امر کړی چې په هغه وخت کې آیت چې ولولې سجده وکړه، نو دا وروستو کول صحیح نه دی. اوس د دې حکم به څه آیا دا فرضي حکم دی څه دی؟ صحیح خبره دا ده چې دا یو سنت عمل دی. مطلب څه؟ که یو کس ونه کړله په دې باندې ګناهګار نه دی. دلیل په څه دی؟ د بخاري حدیث دی، عمر الله عنه سوره نجم ولوست او تلاوت دغه ونه کړ، سجود تلاوت یې ونه کړ، او بیا خلکو ته ویل چې خلکو دا کار مې ځکه وکړ چې تاسو پوه شئ چې دا کوم فرضي حکم نه دی. همداسې نبي علیه السلام نقل دی چې سوره نجم یې ولوسته او هغه سجده ونه کړله، نو کول یې غوره عمل دی، ښه کار دی. خو که چا ونه کړله ګناهګار په دې باندې نه دی. ښه دی. اوس دپاره طریقه څنګه به یې کوو؟ اودس ورته شرط دی؟ نه، اودس ورته شرط نه دی. اوس مثال یو کس دی د حفظ نه تلاوت کوي که نه، او د سجود تلاوت ولوستو، نو اودس یې نشته، نو آیا سجده تلاوت کولی شي؟ او کولی شي، ځکه دا خو مونځ نه دی که نه، هسې یو له سجده لګول دي. نو دې لپاره د اودس شرط نه دی. دا د ابن عمر روایت دې باره کې شته. آیا قبلې طرف ته مخ کول هم پکې شرط دی؟ نه، ابن مسعود روایت دی چې دا قبلې ته مخ هم پکې شرط نه دی، ځکه دا مونځ نه دی، اما خبر ده. نو بس همداسې سجده کولی شي، اودس دا هم پکې شرط نه دی. طریقه به یې څنګه؟ ښه طریقه ده چې په ولاړه باندې الله اکبر به ووایي، یو تکبیر، او ولاړ به شي سجده به وکړي. بعضې دعاګانې نقل دي او کوم د مانځه دعاګانې ادعیې دي، اذکار دي، هغه هم پکې لوستلی شي، سبوح قدوس، بعضې نور هغه پکې ولوله، سجده وکړو، بیرته به راپاڅېږي. نه، بیرته په راپاڅېدلو کې تکبیر هم نشته او سلام اړول هم نشته. دغې ساده طریقه د سجود تلاوت ده، په دې طریقې سره کول پکار دي. په مانځه کې چې ولوستو، په مانځه کې مایت دی چې ولوستو، بس سمدستي لاړ شه سجدې ته، سجده به وکړي او بیرته به راپاڅېږي. هماغه ترتیب دی چې تکبیر به وایي، راپورته کېدو کې به تکبیر نشته. یو کس دی اوس مثال ټیپ اوري یا موبایل اوري یا یوټیوب اوري، دې کې تلاوت دی، دې باندې به سجود تلاوت او ته چې دې په نیت ناست چې زه تلاوت اورم، نو بیا سجود تلاوت کوه. خو که نیت دی مثال ته تېرېږي او ځکه آیت ولوستل شو د تلاوت، نو تا معنی نشته. دلیل په د سلمان رضی الله عنه واقع ده چې هغه یو کس تلاوت کولو آیت د سجدې ولوسته، نو هغه ویل سجده وایي، نه، زه خو دې نیت معنی ومه ناسته. نو که څوک د نیت معنی شي یا تلاوت زه اورم، نو بیا به سجود تلاوت کوي. او که دا نیت یې نه، یاسې روان دی یو ځای کې، یاسې یو مجلس ته ور حاضر شو او چا تلاوت هلته کوو، نو بیا دې باندې سجود تلاوت نشته.